لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عن تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ګرانو محترمینو، دغه فتح د ورځې په مناسبت تر ټولو مخکې اوله خبره ټولو مسلمانانو ته، تر ټولو مخکې اول د افغانستان مسلمانانو ته، بیا د ټول نړۍ مسلمانانو ته هغه مبارکي وایم د دې سترې بریا چې الله جل جلاله لره د حمد وي. په هره خوا کې موږ بریا پیدا کړه. د دنیا صفر طاقت مات سو، بلکې د هغه سره نور ملګري هم وه، دا ټول مات سوله. او لیکن بیرته الله پاک زموږ په وطن کې هغه سوکالي حکومت راوستی، بیا داسې حکومت راوستی چې زموږ په افغانستان کې بیلګه نه لري. حتی که شریعت ورسره یو ځای کې بیخي تصور نه کېږي. او پاتې سول په نړۍ کې چې هر څه هغه د نړۍ هغه حکومتونه دي، په اوس وخت کې دغسې حکومت چې د شریعت پایبندي پکښې وي هم نشته. نو ګرانو محترمینو، بیا د زړه د کومې ټول ته مبارکي وایم او دا وایم ورته چې تاسو د دغه ستر نعمت شکرګزاري وکړئ. او که مو د دغه شکرګزاري وکړه، الله پاک به نور هم رازیات کړي. زموږ وطنو ته به سوکالي راوړي، لکه وچه راوستلې د هر څه عزت مو خوندي سو، شرافت مو خوندي سو، نعمت چې کوم بولئ وطن مو خدای فلاس راکړي، وینې تویېده بند سوله. او پاتې سول هغه خلک چې هغه هر څه یې کړي وه، هغه د دې خلکو څخه هغو ته عفراله. او هغسې خلک چې هغه راولاړ سو، یقیني تاسو باور وکړئ چې هر څه یې د دې پاکو مسلمانانو مجاهدینو سره کړي وه، هغو ته معافي وسول. او لیکن سوکالي راله، دښمنۍ ختمې سوې، کورنۍ بدۍ ختمې سوې. او هر څه چې هغه نشیان وو، د کاره څه وتلي خلک وو، هغه مو ټوله د نشو څخه خلاص وه یا خلاصېږي. او راولاړ سو، مهاجر مو په څه عزت راله. او چې څوک ستونزه پېښه شي، هغه مو حکومت پر هغه وخت لاسرسی ورته کوي، سړکان مو دوی را جوړوي، هر څه عزت و شرافت و ټول مو خوندي کوي. نو تاسې بالا په دې دنیا کې سړی څه شي غواړي، زما په دغه سر نه خلاصېږي. خو موږ مسلمانان یو، د اسلام دعوه مو کړې ده. نو د دغه نعمت شکر پر موږ باندې واجب لازم دی چې وایي به چې دا داسې امارت تعالی موږ ته راکړي، او بیا داسې امیر یې راکړي چې هغه د شریعت دونه پایبند دی چې په هره جزیه کې بل کار نه لري، نه عیاشي یې خوښه ده، نه یې په تصور کې ده، نه یې کوي. حتی دا هم نه ده خوښه چې بل څوک یې وکړي. سبحان الله، سره یې تصور نشي کوی. په افغانستان کې خو داسې امیر نه دی تېر شوی. ګرانو محترمینو، نه په اوس زمانه کې، په دا اوس په دغه اوس وخت کې په ټول نړۍ کې هم شته. نو دا خبره ده. او که تاسې ناشکري وکړئ د نعمت، زما عذاب سخت دی. تاسې وګورئ، عذاب هم د آخرت عذاب دی، هم د دنیا عذاب دی. والله که یا په دنیا خلاص یا په آخرت، بیا به در بدرې راشي، بیا به د چا عزت نه یې خوندي، د چا ښځه به نه یې خوندي، د چا بچیان به نه یې خوندي، د چا مال به نه یې خوندي. بیا به د لنډغرو او د بېکاره خلکو هغه حکومت راشي. بله خبره دا ده، خصوصا ټولو هغه علماو ته دا وایم چې تاسو غټ شکرګزاري وکړئ. ګرانو محترمینو، سړی و خپل ځان ته نه ګوري، بل ته ګوري. د نبي علیه السلام حدیث دی چې الدین النصیحة، دین نصیحت دی. دیو د چا دپاره؟ رسول الله مبارک ورته د الله دپاره. د الله دپاره نصیحت دا معنا د الله اطاعت وکړئ، د الله پکور وکړئ، داسې چې منع کړي یاست، او د هغه څخه اجتناب وکړئ. او د کتاب د خدای طاعت یې وکړئ. چې هر په کتاب کې د خدای که امر دی که نهي، د رسول د خدای چې هر څه رسول درته وایي. او لایمة المسلمین، د خپل امامانو فقاول وکړي په ټولو هغه شانو کې چې الله پاک دوی ته وخت هغه دغه طاعت ورکړی وي چې موږ یې طاعت وکړو. په هغو کې طاعت پر موږ واجب دی، په مباحاتو کې، په مختلفي مسله کې که څه هم په ضعیف کول کې وي، او د هغه رقم چې په طاعت سړی امر کوي، پر موږ امر واجب دی، موږ بیا خامخا کوو. او بل دعامتو هم، دعامت هم دا خیرخواهي، دا هم پکښې داخله ده. ګرانو محترمینو، په امارت کې به یو ملا دا وایي، یو عالم به دا وایي چې زه وظیفه نه لرم، او یا مې وظیفه ناخوښه ده. دا به شاید په ډېرو علماو کې، په موږ کې به مې، نور ځای کې به مې. خو دا پر دغه سربیره سړی د عامو خلکو خیرخواهي غواړي. د عام مسلمانانو دپاره د افغانستان هغه دغه رقم حکومت په نړۍ کې هغه نشته، نه بېلګه شته. نو ګرانو محترمینو، دا یو ستره بریا ده. دا ستره دا ورځ را روانه ده چې هغه د چهارشنبې ورځ ده. و دغه ورځې ته
د دغه ورځې مبارکي و ټولو ته بیا وایم عام اول علماو اول مشرانو ته بیا علماو ته او بیا عام مسلمانانو ته ټول او خپل د نعمت شکر خامخا ووایاست. ګرانو محترمینو هغه یماني غیرت هم نشته، هغه چې څوک خو نه په بدوي په داسې حکومت باندې په داسې حکومت نه نازېږي. یماني غیرت هم تللی، وطني غیرت هم تللی. زه دا تاریان یم چې دا اوس د دوی څنګه فکرونه وي. الله جل جلاله دې موږ ته هغه په دې نعمت باندې شکرګزاري راکړي. الله پاک دې دا نعمت موږ ته دایم ولري، دا امانت خدای دې موږ د سره څخه نه اخلي او دا دې د الله پاک احسان را سره وکړي. وما علینا الا البلاغ. دا خبره خلک به کوي د ټول وخت لپاره. ته چې پام وکړي په دغه کې اختلاف علما کوي چې د 12مې ورځ سړی نه لمانځي، هغه اکثره علما پر دې دي نور نو وایي دا ورځ څنګه لمانځي. ګرانو محترمینو دا د خوشحالۍ په خاطر لمانځو، دا د سترې بریا په خاطر لمانځو، دا د شهیدانو د وینو د نتیجې په خاطر سپارو. دا هغه زموږ مشران دوه دانې هغه غټ مشران چې شهیدان سوي دي، یو قسم په خزه د کافر په مرمۍ نه دی ویشتل سوی، لیکن د جهاد په سنګر کې ناست مړ دی. دا مرګ هم د شهادت دی. لکه زموږ هغه مجاهد ملا محمد عمر رحمه الله، الله پاک دې غر کې رحمه وګرځي، الله پاک دې ټولې هغه بدی چې په یو وخت کې کړي دا د خدای په نیکۍ ور بدلې کړي. او یا منصور صاحب شهید، الله پاک دې شهادتونه قبول کړي. نو دغه شان د دغه وینو هغه د نتیجې د بریا ور چې د دنیا سپور طاقت مال سوی دي. زموږ دین خدای را خوندې کړي، اسلام خدای را خوندې کړي، وطن خدای را خوندې کړي، عزت خدای را خوندې کړي. دغه شی بریا اظهار کو خلکو ته، او بل د خپل طاقت و کافر تشکاره کول، د خپل طاقت ملت تشکاره کول. دا شان دا د خوشحالۍ په نیت د عبادت په نیت دا بالکل جایز دی، دا بالکل ښه کار دی. دا ټول خلک دې ته راوځي چې هر څه دوی غوښتنګ کوي هغه نه قدر خوشحالۍ وکړي. والله سبحانه